غازي امان الله خان ته توهین ټول افغان ملت ته توهین دی. د غازي امان الله خان عکس ته توهین ټول افغان ملت ته توهین دی. غازي امان الله خان نه منل هغه بیخي افغان کېدی نشي. په تورخم کې چې کومه واقع راغلې د غازي امان الله خان عکس باندې چا رنګ شیندلې او بیا د فخر افغان باچا خان بابا عکس ته هم په دغه د سره خبرې کوم خاول د زنانو د معاش په باره کې چې دغه جمعه مخکې کم تبلیغات روانو چې ټول معاشونه د ټول زنانو کم کړي 15000 افغانۍ دي. په دې کې د ذبیح الله صاحب مجاهد دغه لږ شانې ویډیو دروانې او ویډیو کې دروانې وګورم بیا سره په هغې خبرې کوم پاکس. تاسو هم جوړ خوشحاله وئ کورنۍ کې خیرات وي تاسو هم ښه وئ. خورکۍ د معاشونو موضوع مو حل شوې ده محل شوه بېرته حکم کې داسې راغلي وه کومې زنانې چې 2 کاله کېږي وظیفو ته نه وي راغلي د هغو معاش به 15000 روپۍ کېږي هغه دپاره وو. وضاحتونه هم نن وشو او کار هم برابر شو. نور معلمینو ډاکټران څوک په کار بوخت دي هغوی به خپل لکه پخواني غوندې خپل معاش اخلي هېڅ ستونزه نشته. مننه د وضاحت نه ذبیح الله مجاهد صاحب. او 2 ورځې مخکې دا ماته دا کلیپ رالېږل شوی خو بدبختانه چې زه مصروف هم او ناجوړه هم نو وضاحت دې کې راغی چې تنهاګانې د ټولو زنانو نه دي کم شوي. هغه زنانه چې په کور کې ناستې دي 15000 افغانۍ دي هلته 15000 افغانۍ زما په حساب کمې دي خو بهرحال دا وضاحت راغی. ګورئ څوک چې خپل مشر ته احترام لري او دا وایي چې زما مشر دی که هغه یې پلار وي که هغه یې تره وي که هغه یې د تنظیم مشر وي هغه هېڅکله د بل چا مشر ته توهین نه کوي. الله تعالی ویلی دی چې تاسې د کفارو نقلي خدایان چې دي بوتان هغې ته توهین مه کوئ چې ستاسې اصلي خدای ته به توهین وکړي. ولې دا کار تاسې کوئ؟ ولې د ملت احساساتو سره تاسې لوبې کوئ؟ کوم سړی چې تللی دی دې ته زه افغان نه یم چې دی د فخر افغان باچا خان بابا او د غازي امان الله خان په مخ باندې دا رنګ شیندلی باید تاسې هغه سړی رانیولی او محکمه کړی مې او مهربان په محبس کې مچولی وي. مګر بدبختانه تاسې چې یو بل زموږ یو وتل افغان رور چې 2-3 کسان و هغه چې پرون تللی دي او د غازي امان الله خان دغه عکس یې بېرته صفا کړی او سیه مهربانه تاسې هغه رانیولی سیه مهربانه په محبس کې سیه مهربانه هغه هم دغه ته بوتلی دی. ولې د دې ملت سره ظلم کوئ؟ ولې د دې ملت سره په قص او په ضد باندې چلېږي؟ دا بعضې اشخاص دي نو په دې اسلامي امارات کې چې هغه ډېر توند دي ډېر تکبر کوي ډېر سیه مهربانه دا وایي چې میزرما ټوله زما چې زه څه ویم هغه به کېږي. نه وروره دا افغانستان د ټولو افغانانو شریک دی ښه او غازي امان الله خان نه منل چې دی زه هغې ته بیخي افغان نه ویم ځکه د غازي امان الله خان اتلولي قهرماني هغه ټولې دنیا ته معلومه ده. خپله انګریزان یې مني دلته موږ په انګریزانو په هېواد کې اوسېږو دلته د هغې د استقلال ورځ موږ منځو انګریزان موږ ته ورور امنیت او سکیورټي راته نیولي او نن په افغانستان کې د هغه یو عکس لګېدلی یا د فخر افغان باچا خان بابا عکس لګېدلی سیه مهربانه تاسې هغې ته رنګونه شیندئ او بیا چې څوک صفا کوي هغه ورور رانیسي او سیه مهربانه په محبس کې خو تاسې دا بل سړی اچولی وي چې چا دا توهین ورته کړی دی او که څوک وایي چې د عکس دومره ورته ګناه ښکاري او ناجایزه کار ورته ښکاري اول د دې لاس نه دا موبایل ګزار کړي دا موبایل چې د په لاس کې دی چې په دې باندې ټوله ورځ فیسبوک او یوټیوب او ټیک ټاک او دا نور د حرام شیونه ګوري دغه جامې د خپل تن لري کې دغه کافرو جوړې کړي دغه پړګې د لري کې دغه اشخاص د خیمه چې کوم دا کار کړي دغه پړګې د لري کې د پړګې کوپارو جوړ کړي دغه سره کوم ته کوپارو جوړ کړي دغه پلاس کې چې دغه ټوپک د دامو ته کوپارو جوړ کړي دا موټر کې چې ګرځي دام ته کوپارو موټر دی. هلته ورشي په کابل کې د قائد اعظم په نوم باندې شفاخانه جوړه شوې ده عکس هم پرې لګېدلی د پاکستان بیرغ هم پرې لګېدلی که نرانه سې هغه لرې که چې تاسې د غازي امان الله خان پاک اسمان دغه ورچوئ رنګ ورچوئ سیه مهربانه دا د غازي امان الله خان مخ ته رنګ اچول نه دي دا تاسې د ټول افغان ملت مخ ته رنګ اچولی. موږ په هېڅ صورت باندې په ملي شیانو باندې سودا نه کوو. موږ دپاره غازي امان الله خان متل او قهرمانو او سیه مهربانه موږ دپاره چې مهربانه احمدشاه ابدالي دی چې تاسې د خپل مشرانو توهین په خپله کوئ ځکه چې داسې کارونو باندې په داسې عملونو باندې تاسې د دې ملت احساساتو سره لوبې کوئ. دغه دنیا ملکونه چې چلیږي د ملت په خوښه چلیږي مګر تاسې بعضې اشخاص چې مهربانه دلته راځئ د ملت سره هغه کار کوئ چې ملت راوپاروئ د هغې احساساتو سره لوبې وکړئ. دا انتهایي ظلم شوی او دا کوم ورونه چې تاسې کوم ورور چې تاسې نیولې فوراً باید تاسې راپرېږدئ. او زه ګوره هغه شخص یم هغه چې کله په جمهوریت کې دغلته په دې تورخم کې یو ملي اردو والا یو سرباز هلته یو مورکۍ په ډانګ ونیوله په کوتک باندې
زه راپاسېدم دومره سختې خبرې مې ورته وکړې چې ته والي صاحب پورې هغې وخت کې امرخیل صاحب والي و چې ما ته ټلیفون وکړو چې وروره دغه ویډیو زړه ده او که نه وي زه ګورم دا دغه ته خواخوا کوم دا عسکر د دې وظیفې نه لرې کوم بیا هغه عسکر یې د وظیفې نه لرې کوم نو موږ په هر ټیم کې په ظلم باندې خبرې کړي موږ هر ټیم کې د افغانستان ملي ارزښتونو ته ورور احترام لرو او چې څوک غازي امان الله خان نه مني چې څوک ورور احمدشاه ابدالي نه مني موږ هغه افغان نه منو موږ بیخي هغې ته افغان نه ویو هغې ته بیا موږ پردي پالې ویو او څوک چې د غازي امان الله خان ته احترام د هغې عکس ته او د هغې اتلولي او قهرماني نه مني نو پوه شه چې هغه بیا سي مهربانه خو بیا د انګریزانو د پنجابیانو مرګړی ځکه غازي امان الله خان خلاف خو انګریزانو پنجابیان دي نو د خدای په لحاظ داسې کارونه مه کوئ چې په دې باندې تاسې د ملت احساسات راوپاروئ انتهایي ظلم شوی دی انتهایي او بیا خو تاسې د غازي امان الله خان ورځ مانځئ هلته په افغانستان کې نن د افغانستان درې د استقلال ورځې دي غازي امان الله خان چې انګریزانو ازادي اخیستې او مجاهدینو د روسانو نه اخیستې او تاسې د امریکایانو نه اخیستې ده ته ماته وایې چې ټول نه زیاته کم منځل کېږي دا د غازي امان الله خان ورځ زیاته منځل کېږي ځکه هغه یو بېل مقام لري هغه وخت کې چې انګریزانو 250 ملکونو باندې باچهي کوله صاحب مهربانه په هغې وخت کې غازي امان الله خان هغې ته شکست ورکړو او اتلولي او قهرماني افغانستان ته راوړه غازي امان الله خان هغه شخص و چې هغې ورور ټول افغان ملت غوښتو چې تعلیم یافته شي او په خپلو خپو باندې ودرېږي مګر نن یو دوه نفره راځي 3 نفره ورور ځانونه وقایان جوړ کړي د هغې عکس ته ورور صاحب مهربانه بې احترامي کوي که تاسې باندې خپل مشران ګران وي که تاسې باندې خپل صاحب مهربانه دا ملت ګران وي تاسې د دې ملت دپاره دا کار کولی هېڅکله به همداسې کار نه وی کړی نن په دې باندې ټول ملت تاسې نه خفه دی او زه په اسلامي اماراتو باندې غږ کوم چې دغه اشخاص محکمه کې چا چې دا رنګ د غازي امان الله خان او د فخر افغان باچا خان بابا مخې ته رنګ شیندلی دی او د دې عکسونو توهین کړی دی په تورخم کې او هغه اشخاص ته چې چا د هغې دا رنګ بیرته صفا کړی د غازي امان الله خان د مخ نه هغې ته باید تاسې ګلان واچوئ او هغه صاحب مهربانه په هغې عزت کې خپل کور ته راولېږئ په الله یم سپارم الله دې وکړي شاید داسې کارونه ونه شي صحیح ہے پاک دی صحیح بس والا دی خصی سرازی رازی بس رادی دا وګوره شته کا خصی وچ کا